بسم الله الرحمن الرحیم. حامد و مصلی. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې کور والا باندې لږ شک و، هغې ته مې طلاق ور واستوی چې پر ما طلاق یې. نو څو ورځې کې هغه غلط فهمي لرې سوله، هغه شک ختم سو. اوس دوباره رجوع کول غواړم، نو آیا په دې کې د کور والا رضامندي ضروري ده او که نه؟ محترمینو، که چیرې یو طلاق یې ورکړی و او په عدت کې دننه دی رجوع کول غواړي، په عدت کې دننه عدت وچېشته وایي، یعنی 3 واره ناجوړي وله راسي، یا هغه اولاد چې کوم د دې عیالداره وي، اولاد یې په نس وي، هغه پیدا سي. نو دا عدت که نه و تېر سوی، بیا رجوع کولی سي، قولا هم عملا هم. د کور والا رضامندي ضروري نه ده. که چیرې عدت تېر سو، بیا نکاح کول لازمي ده. نو چې نکاح کوي، په نکاح کې بیا د دې رضامندي ضروري ده. په حواله سره د هدایه جلد نمبر 2 صفحه نمبر 304 دغه رنګه فتاوی عالمگیري جلد نمبر 1 صفحه نمبر 490. والسلام. ستاسو د دیني پوښتنو ځوابونکی مولوي عبدالرحمن سمین صاحب.